د بادشاه اووه لورانې. د یو بادشاه اووه لورانې وې. یوه ورځ بادشاه ډېر خوشحاله و او خپلې ټولې لورانې یې راجمع کړې او ورته یې وویل: زه به له تاسو یو سوال کوم، که مو ځواب صحیح راکړ ستاسو د خوښې انعام به درکوم. ټولې په قطار کې ودرېدلې. بادشاه ترې وپوښتل: ستاسو روزي رسان څوک دی؟ تاسو د چا د لاسه خورئ څښئ او اغوندئ؟ په اووه لورانو کې شپږو ورته وویل چې بابا جان ستا د لاسه خورو او ستا د لاسه اغوندو او ته مو روزي رسان یې. دا په اورېدو سره بادشاه ډېر خوشحاله شو او ټولو شپږو لورانو ته یې د هغو د خوښې شیان ورکړل. کله چې تر ټولو د کمکۍ لور واري راغله نو هغې ورته وویل چې زه د الله تعالی د لاسه خورم څښم او هغه مې روزي رسان دی. دا په اورېدو سره بادشاه ډېر په غوسه شو او ویې ویل: تا زما ناشکري وکړه، ته به د دې سزا لازمن ووینې. لور یې ورته وویل: څنګه چې ستا خوښه وي. بادشاه خپلو عسکرو ته حکم ورکړ چې ورشئ او دا په ځنګل کې پرېږدئ چې دا زما پرته څنګه د الله تعالی د لاسه خوري څښي. له خپلې لور نه یې خپل ټول شیان یوړل او خالي لاس یې په ځنګل کې پرېښوده. مګر هغه ډېره مطمئنه وه او سوچ یې کاوه چې الله تعالی به کوم رزق راته لیکلی وي هغه به ما ته رسیږي. د ماښام وخت و، هر طرف خالي ونې وې، هریالي وه. هغې فکر وکړ چې اور ولګوي تر څو کوم حیوان ورته نقصان ونه رسوي. هغه د لرګیو راجمع کولو پسې ګرځېده. بې له پامه د هغې سترګې په یو کور ولګېدې. د کور د باندې اوزه هم تړلې وه. اول خو هغه ډېره حیرانه شوه چې په دومره ویران ځای کې د چا کور کیدی شي. کله چې هغه کور ته ورننوتله ګوري چې زوړ ضعیف په کټ پروت دی او په ټوخي ټوخي کې د اوبو نارې وهي. هغې یو بل خوا ته وکتل، له څنګه یې د اوبو جګ ایښی و. له هغه یې ګلاس ډک کړ او هغه سپین ږیرې ته یې ورکړ او د کور صفایي یې وکړه. هغه سپین ږیرې ترې وپوښتل: زویه ته څوک یې او په دومره لوی ځنګل کې څه شی کوې؟ هغې خپله قصه ورته بیان کړه چې څنګه هغه تر دې ځایه راورسېده. هغه سپین ږیرې ورته وویل: زه په ښار کې کار کوم، زه به نن لاړ شم او بیا به 8 ورځې بعد راځم. په کور کې د خوراک څښاک سامان موجود دی او وزه هم شته. سهار هغه سپین ږیری ښار ته لاړ شي او شهزادي یوازې په کور پاتې شي. هغه د کور صفایي وکړي او بیا د وزې شیدې اخلي. نیمې د ځان دپاره کیږدي او نیمې په پیاله کې واچوي او د کور د باندې کیږدي چې د شپې که کوم حیوان وږی یا تږی و نو وبه یې څښي. سهار چې کله راپورته شي نو ګوري چې پیاله خالی ده او ورسره په څنګ کې یو سور غمی هم پروت دی. غمی ډېر قیمتي ښکارېده. د پیالې له څنګه د مار پلونه هم معلومېدل. شهزادي ته ور په یاد شو چې په ماشومتوب کې هغې اورېدلی وو چې کله یو نادر مار ډېر خوشحاله وي نو یو سور غمی پرېږدي، کوم چې تر الماسو او سرو زرو هم ګران بیه وي. هغه ډېره خوشحاله شي او فکر کوي چې مار به وږی و او کله چې شودې وڅښلې نو له خوشحالي سور غمی پرېښی دی. بیا یې هغه غمی روچت کړ او له ځانه سره یې کېښودل. راتلونکي سهار هغې بیا شودې کېښودې او څه ګوري چې مار یو ځل بیا سور غمی پرېښی دی. داسې هغې پرله پسې 7 ورځې دا عمل تکرار کړ او له هغې سره 7 غمې جمع شول. کله چې سپین ږیری له ښاره راشي شهزادي ورته ټوله کیسه بیان کړي او بیا ورته ووایي: دا 3 ډبرې واخله او په بازار کې یې وپلوره او په واپسي کې در سره د محل جوړولو لپاره مزدوران راوله. پاتې 4 سره قیمتي غمیان هغه شهزادي په خپله غاړه کې واچوي او په یو څو میاشتو کې په ځنګل کې یو ښایسته محل جوړ کړ چېرته چې زوړ سپین ږیری او شهزادګۍ ژوند پیل کړي.
دا یو داسې محل و چې د دنیا هر نعمت پکې موجود و او د خدمت لپاره په زرهاو مزدوران موجود و. شهزادګۍ په ځنګل کې یوه د لرګیو فابریکه هم جوړه کړه چرته چې په سلهاو مزدورانو کار پکې کاوه. وخت په تیریدو سره ځنګل د ښار شکل اختیار کړ. ټول خلک خبر شي چې شهزادګۍ ډیره زړه سوانده ده. دا خبره همداسې تر بادشاه را ورسېده. د بادشاه زړه وغوښتل چې له شهزادګۍ سره یو ځل وګوري چې دا لا څوک ده چې خلک یې دومره صفت ورته کوي. بادشاه د خپلو عسکرو په ذریعه هغې ته خط واستاو او د یو ملاقات درخواست یې ورته وکړ. کله چې خط شهزادګۍ ته ورسېدو نو هغې حکم ورکړ چې بادشاه په یو شرط له ما سره ملاقات کولی شي. هغه دا چې د خپلو ټولو لورانو سره یو ځای زما محل ته راشي. د شهزادګۍ عسکرو بادشاه ته خط ورساوه. بادشاه یوه ورځ سره له ټولو لورانو د هغې محل ته حاضر شول. شهزادګۍ پر مخ نقاب اچولی و او بیا یې له هغو ټولو سره روغبړ وکړ او د هغوی تر مخ یې اووه رنګه خوراکونه کېښودل. د محل ښکلا ته په کتو سره او د شهزادګۍ عظمت او ویاړ ته په کتو سره بادشاه حیران پاتې. په آخر کې بادشاه ورته وویل چې ته خو مې د لور پر ځای او ستا په ویلو سره مې له ځانه سره لورانې هم راوستې دي، نو بیا له ما څخه پرده ولې کوې؟ د بادشاه په ډیرو ویلو سره آخر شهزادګۍ ورته وویل چې ښه زه به سینګار شم او بیرته به راشم. دا په اورېدو سره بادشاه او نور ټول ډیر حیران شول چې لا به څومره سینګارېږي. یو ساعت وروسته څه ګوري چې په څیرو او خیرنو جامو کې شهزادګۍ را روانه ده. بادشاه چې ورته وکتل نو حیران شو چې دا لا ژوندۍ ده. ما خو ویل چې په ځنګل کې به د لیوانو خوراک شوی وي، مګر دا لا ژوندۍ ده. او بیا خوشحاله هم شو او ورته یې وویل چې ورشه شهزادګۍ دې راوبوله، زه به دې ترې آزاد کړم. هغه که ستا په بدله کې له مانه زما بادشاهت هم وغواړي ما ته قبول ده. شهزادګۍ ورته وویل چې نه پلاره، زه همهغه شهزادګۍ یم او دا محل هم زما ده. ما تا ته نه وویلې چې زما روزي رسان الله تعالی ده. د هغه له لاسه یې خورم او د هغه له لاسه یې څښم او اغوندم. اوس وګوره زه تر تا هم زیاته مالداره یم. او بیا یې ورته خپله کیسه بیان کړه او بیا یې ورته پاتې څلور قیمتي غمیان ښکاره کړل. د بادشاه نورې لورانې حیرانې شوې او افسوس یې وکړ چې کاش موږ هم هغه خدای روزي رسان ګڼلی وی. نو محترمو دوستانو، همیشه د الله تعالی په ذات یقین وساتئ او په هر حال شکر وباسئ. یقینا هغه روزي رسان دی، هغه به تاسو هیڅ کله مایوسه نه کړي. د ویډیو کتلو نه مو نړۍ مننه. تر راتلونکي ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.